بسم الله الرحمن الرحیم. د حریت رادیو درنو اوریدونکو او د ورزش خبرونه قدرمنو مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیلمندیم چټول براته رکروغ خوخ او خوشاله وي او تیرا یو ونی به پتا سي په خیر او خوشاله سره تیر شي وي. دا یو ځل بیا د ورزش خبرونه وخت را رسیدل دی او درن خبرونه لپاره مو بیا هم د تل پچیر محمد شریف همت قربایم. هیله دا دغه خبرونه را سره تر پای واوري او تاسو لپاره پکې یو څه جالب ویل شوی وي. درنو اوریدونکو، زموږ خبرونه درې برخې لري. په لومړی برخه کې خبرونه لرو، په دوهمه برخه کې مو بیا د ورزش له مسؤلینو او له روزونکو سره خبرې کړې دي او په دریمه برخه کې مو بیا له لوبغاړو او نندارچیانو سره خبرې کړې دي. د نن خبرونه لومړی برخه اورو، ورزو خبرونه اورو، بیرته راګرځو. بسم الله الرحمن الرحیم. د حریت رادیو درنو اوریدونکو او د ورزش خبرونه ډیرو زیاتو قدرمنو مینوالو، هیلمندیم چې تیرا یو ونی به پتا سي په خیر خوشحالي سوکالي او آرامۍ سره تیر شوی وي او د ژوند په چارو به برلاسي ووسیږي. دا د یو ځل بیا ستاسو د خوخي وړ خبرونه د ورزش خبرونه شروع شوه. د خبرونه کوربه مو د تل پچیر ز محمد شریف همت یم. تمه ده چې خبرونه را سره تر پای واوري او تاسو لپاره مو د خبرونه ډیره ځانګړې جوړه کړې ده. چون زموږ د خبرونه درې برخې لري. په لومړی برخه کې د ورزش په ډګر کې په ورستیو خبرونو باندې کوچنی تفسیر لرو. په دوهمه برخه کې بیا د ورزش په ملي اداره کې د کوروش ملي لوبډلې ټاکنیزي سیالۍ تر سره شوې چې موږ لاغې هم تاسو ته حال راخېسته ده. په دوهمه برخه کې مو دغه فدراسیون امیر او ترڅنګ د روزونکو غږونه تاسو راخېستې دي. ترڅنګ په دریمه برخه کې بیا د همدغه سیالیو ځینې لوبغاړو او نندارچیانو سره غږیدلی یو. امید لرم چې تر وروستۍ را سره پاتې شئ او زموږ دغه خبرونه په ډیره مینه را سره واورئ. لومړی برخه ده، په لومړی برخه کې ورګرځو، په ځینې وروستیو ورزشي خبرونو باندې تبصره کوو. لومړی خدا چې په وروستیو کې د افغانستان کرکټ ملي الف لوبډلې، البته ملي الف لوبډلې په دوه تمریناتي سیالیو ترڅنګ بیا افغان کرکټ ملي لوبډلې په یو نړیواله سیالي کې قطر ملي لوبډلې ته ماته ورکړه. چون دغه مجموعي درې سیالۍ راځي، خو دوه پکې تمریناتي بلل شوی دی او ترڅنګ یو سیالي بیا نړیواله شلوریزه سیالي بلل شوی ده. درویش رسولي د کرکټ په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د افغان کرکټ ملي لوبډلې د شلوریزو لوبډل مشر په حیث ټاکل شوی او ډیره ښایسته لوبي موکړي. چون په دغه سیالیو کې درویش رسولي په دریو سیالیو کې تقریبا یو سل شل پورته منډي وکړي چې په دوه سیالیو کې نیمه سلیزي هم تر سره کړي چې د افغان کرکټ ملي لوبډلې په بریا کې خاص ځای لري. د دې ترڅنګ درې لوبغاړي چې ډیبیو یا په اصطلاح لومړني میچونه وکړو، د لومړنیو میچونو خولې ورپسر شولې هغه نو پرمان الله صاحب کوم چې بیټینګ آل راونډر دی، په چپ لاس باندې توپونه کوي او ترڅنګ په خلاص باندې بیا میډیم پس توپ چونه کوي. ترڅنګ بیا دوهم لوبغاړی چې کوم هغه بیا بلال سمیو، کڅه هم مخکې بلال سمی په 500 ورځو سیالیو کې ډېر ښه ثابت شوی او دلته ورته په شلوریزه لوبډلې کې هم ځای ورکول شوی او هغه هم د لوبډل مشر د کوچ او همدارنګه د ټولو هغه باور په ځای کې بلال سمی ډېر ښه ولوبېده، پرمان الله صاحب ډېر ښه ولوبېده او دریم لوبغاړی بیا عمران میر و چې د لومړي ځل لپاره په افغان کرکټ ملي لوبډله کې په یو شلوریزه سیالۍ کې ولوبېدو. چون په دغه سیالۍ کې عمران میر هغه سي خلو بچي خلکو ورڅخه تمه لرله ورو شو کولای چې هغه سیالۍ تر سره کړي. خو موږ هم الله هم ډاډه یو چې پر روان د ځوانانو آسیا کپ کې به موږ تاسو لپاره ډېرې ښې لوبې وکړي او بریاوې به د هیواد په نوم باندې کړي. ترڅنګ بیا د افغانستان ویلچر باسکټبال ملي لوبډلې بیا په دوه پرلپسې سیالیو کې نیوزیلند او هند ته ماته ورکړه چې دا زموږ تاسو لپاره ډیر ښه خبر دی. چون زموږ د باسکټبال ویلچر لوبډله راځي او بیا په نړیواله سطح باندې دومره ښې او پیاوړې لوبډلې وهي او لاغونه سیالۍ ګټي، دا ډیره ښه خبره ده. که موږ چې تاسو کتلی وای یا تاسو کتلی وي د نیوزیلند لوبډله ډیره فوق‌العاده قوي وه، خو چون زموږ لوبغاړو ډیر زحمت وکاږه، ډیر زحمتونه البته وګالل، نو دغه سیالۍ د افغانستان په نوم کړي. ترڅنګ که هند لوبډلې ته بیا ستاسو فکر شوی وي الته نو ډیر ښه لوبغاړي او ډیر فوق‌العاده لوبغاړي ورسره ول، خو چون زموږ په بریاو کې هغه د ډیر خوارۍ له وجې قسمت ونو موږ دواړه سیالۍ وګټلې. بل خبر به دا ده چې افغان کرکټ ملي لوبډله به د پراروان 2026 میلادي کال د جنوري په میاشت کې د درې شلوریزو سیالۍ لړۍ تر سره کړې د ویسټ انډیز په خلاف باندې. چون که وروستۍ کې به د ویسټ انډیز لوبډلې ته وګورو نو
ډېرې ښې سیالۍ ترسره کړې دي. په وروستیو کې له بنګلادیش نه سیریز وګټه، همدارنګې نورې سیالۍ هم وګټلې. نو موږ به دا دعا کوو چې افغان کرکټ ملي لوبډله په دې باندې وتوانېږي چې ویسټ انډیز ته ماتې ورکړي. دلته په اړه ځینې خبرې راخلم چې د کرکټ په ویب سایټ د معلوماتو له مخې د افغانستان او ویسټ انډیز د کرکټ ملي لوبډلې به د راتلونکي کال په جنوري میاشت کې په شارجه کې د 3 نړیوالو شلوریزو سیالیو لړۍ ولوبوي. دا سیالۍ به د 2026 میلادي کال نړیوال شلوریز جام څخه مخکې د جنوري له 19 نیټې څخه تر 22 نیټې پورې ترسره شي. د ویسټ انډیز د کرکټ بورډ د کرکټ رئیس مایلز باسکوم ویلي چې دا لړۍ به د دوی لپاره د چمتووالي غوره فرصت وي. د دواړو لوبډلو ترمنځ تر دې مهاله 8 نړیوالې شلوریزي لوبې ترسره شوي چې 15 ویسټ انډیز او 3 بیا افغان لوبډلې ګټلې دي. نو موږ به دا دعا کوو چې دغه 3 سیالۍ د افغان لوبډلې په نوم باندې شي ترڅو موږ له ویسټ انډیز نه یوه سیالۍ مخکې لاړ شو. بیا هم ستړي مشه. دوهمه برخه ده او په دوهمه برخه کې مو بیا د افغانستان د ورزش ملي ادارې په چوکاټ کې د سامبو او کورش لوبو د فدراسیون له معاون او له روزونکو سره خبرې کړې دي. دا چې نن ورځ دلته د کورش او سامبو سیالۍ روانې دي او د کابل په کچه د کلبونو ترمنځ دغه سیالۍ دي چې د مخدره موادو یا د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې تر نامه لاندې ترسره کیږي. دوهمه برخه ده په همدې پار دغه سیالیو د سامبو او کورش فدراسیون له قدرمن معاون محمد اشرف تقدیر صاحب سره مخابرې کړي. ترڅنګ مو له 2 تنو روزونکو میر حمزه او نصرت الله سالک سره هم مرکې کړي دي. ورزو او په ګډه سره دغه مرکې اورو بیا درېمه برخه ته راګرځو. لومړی سلام ستړي مشه، خبرونه ته بخیر راغلی. مننه. زم خپل ور تاسو ته او تاسو تخنیکی همکارانو ته همدارنګه د دې برنامې اوریدونکو ته خپل سلام او نیکه هیله وړاندې کوم په دې هیله چې ښه وخت پیل کړئ. ډیره زیاته مننه تقدیر صاحب محترم. کولمړی راشو په دې باندې وغږیږو د دې ټاکنیزو سیالیو موخه او هدف څه شی دی؟ مننه. څنګه تاسو په جریان کې اس موږ په هر کال کې په سطح د ولایت موږ سیالۍ لرو. د دغه سیالۍ هدف یو رشد او انکشاف دغه ورزش ته، بل غوره لوبغاړي مو په دغه رشته کې غواړو چې انتخاب کو او بل هغه استادان یا حکمان چې ترینر نه ویل دلته عملا د ترینري نگانه کوچینګ له نگانه هم دا رقم داوري له نگانه ترین کیږي او بل هغه نوې ځوانان چې د نوې لوبغاړي چې تر اوسه مسابقه نه ورکړي نوې د رشته ترغلي دی ورزش ته هغه خپل بخت ازموي او خپل توانایي خي چې د مسابقو کې څنګه کولای شي مسابقه وګټي یا وبایل د خپل توانایي معلومیږي خپل دغه معلومي. نو څنګه د ټولو خبرو بیا موږ ټیم د کابل یا منتخب یا غوره لوبغاړي د کابل ټیم ته انتخابو چې ان شاء الله په آینده کې بیا کولای شو ملي ټیم سیالي دایره سي دغه ټیم بیا د ملي ټیم سیالي کې ګډون کوي او د څنګه د دغه سیالي چې د نشهیي توکو پر خلاف یا مواد مخدره پر خلاف دایره سوي دي چې تاسو ولید چې د وزارت داخله نه د نشهیي توکو پر خلاف چې مبارزه کوي هغه نن راغلی او په شروع د برنامه کې هم خپل خبرې چې درلود هغه خپل ټول ورزشکارانو ته واورول چې دا سیالي عموما هم د نشهیي توکو پر خلاف او هم د غوره لوبغاړو په انتخاب باندې دایره شوي دي چې تاسو نن شاهد یاست چې د 4 ورځو لپاره د نن اوله ورځ او د 4 ورځو لپاره به دوام لري. که په دې باندې وغږیږو تقدیر صاحب محترم څومره لوبغاړي او له څو ولایتونو په دغه سیالۍ کې ګډون کړی دی؟ دا د ولایتونو لوبغاړي نه دي، دا تقریبا اضافه تر 100 لوبغاړي دي. تنها د کابل د زون چې کابل په 4 زونو چې ویشل شوی د هر زون نه لوبغاړي منتخب لرو چې دا راغلي دي. په دې کې د ولایت لوبغاړي ګډون نه لري. د ولایت لوبغاړي هغه وخت راځي چې موږ د ملي ټیم سیالي ولرو. دا چې د ملي ټیم سیالي نه دي، دا د کابل په سطح سیالي دي. نو د کابل د مختلفو زونونو خلک راجم شوي دي، ورزشکاران راجم شوي. که په دغه خبره باندې بیا لږ رڼا واچو لږ ور باندې تفصیلي وغږیږو. دا سیالۍ یوازې د ملي لوبډلې لپاره نه دي او د کابل لوبډله کورنۍ سیالۍ کې حسابېږي.
دې ترڅنګ موږ په دې باندې وغږیږو چې فدراسیون د سامبو د پرمختګ لپاره کوم نوي پلانونه لري؟ پلانونه خو ډېر پلانونه دي. موږ څنګه د دلته سامبو سیالي شوس دغه کوسته بیا د دې لپاره د ټیم چې انتخاب کیږي ټرینر د ملي ټیم ټرینر چې دا بیا تمرین ورکوي چې دا ټیم د ملي ټیم د تمرینونو په حساب زیاتېږي چې هفته کې 3 ورځې د تمرین لري او مشخص ټرینر تر نظر لاندې کار کوي او څنګه دې بیا د آمادګي نشي چې د افغانستان په سطح سیالي دایریږي یعنی د ملي ټیم سیالیو ته د آمادګي نشي چې هغه وخت کې هغه دایریږي دی بیا په هغه کې ګډون کوي. د لوبغاړو د روزنې لپاره کومې اسانتیاوې برابرې شوې دي تر اوسه پورې؟ متاسفانه د افغانستان په سطح هیڅ اسانتیاوې نه لرو. هغه چې په جهان کې دي، هغه چې همسایه او مملکتو سره دي، هیوادو سره هغه سطح موږ باندې هیڅ شی نه لرو. ولې بیا هم کلبونه دي چې آماده دي، یو مقدار اصلي د ریاست تربیت بدني له طرفه ورکول کیږي. هغه څوک چې د ملي ټیم ته وځي او ته دوته نه ورکول کیږي او د ټرینرونو له طرفه توشک او وسایل او هغه چې ضرورت یونیفورم یا کالی دا د خپل ټرینر له مربوطه ټرینر له طرفه دا سانتیاوي برابر شوی. د بودیجې تجهیزات او میدانونو لاړخه فدراسیون له کوم ستونزو سره مخ دی؟ فدراسیون د بودیجې د تجهیزاتو لپاره د یونیفورم لپاره د توشکو لپاره نه لري. محتواز توشک د ریاست تربیت بدني له طرفه اکمال شوی دي او نور تجهیزات ټرینران خپل اکمال. یعنی په دې ټولو برخو کې تاسو ډیر زیات ستونزو سره مخ یې. د ستونزې مترسه پورې رسول دي شریک کړي مو دي، جواب څه دی د ستونزو د حل لپاره؟ چون موږ خپل دلته ریاست تربیت بدني کې اوسېږو، ارتباط هم له مسؤلینو سره مستقیم ده. په دې باره کې بودیجه په سطح د مملکت نشته. کچېرې بودیجه مملکت ورکړي درته بیا مشکل نشته. او داسې کومې ژمنې یا وعده شوې ده چې په آینده کې به د دې لپاره ځانګړې بودیجه وي یا به د تجهیزاتو لپاره تاسو ته ځانګړې پیسې درکول کېږي؟ دا خدایم تاسو پیګه چار مسؤل یا څوک چې کوئی پراستی ورشتي قرار لري دغه وادي ورکول کیږي. اما دا چې څو خدای واده باندې وفا کیږي دا مهمه خبره ده. نو وادي شوی دی او دا چې څو په دې واده باندې وفا کیږي دا معلومه ده. دغه سیالي چې په لار باندې چول شوی دی دا څومره وخت کېږي دغه سیالي په افغانستان کې شروع شوی دی؟ مخکې د حالت څنګه وو، اوس څنګه د پرمختګ پکې راغلی کنه؟ پرمختګ کوي ډیر راغلی. مخکې دا سیالي په ریک باندې کې دی، په خټه باندې خاور باندې کې دی، بیا چمنو ته راغلی. له چمنو نه دا سیالي اوس راورسېدې توشک وته او د موږ ټرینران یا د موږ ورزشکاران خارجي سیالیو ته ډیر تللي دي، هلته دا لیدلي دي. نو اوس هغه له ابتدایي شکل نه ډیر راپورته شوي دي چې داسې وایم چې تقریبا 100% تغییر کړی. اما په بین المللي سطح لا آماده نه یو. په نړیواله سطح باندې تاسو پورې تاسو کوم لوبغاړي لیږلي دي سیالۍ ګټل شوي دي نه دي شوي؟ په دې اړه تاسو معلومات راکړئ. موږ هر کال سیالۍ لرو، هر کال د موږ یو ټیم دوه ټیمه یا په هر روبه کې باید درو میاشتو کې چې خوشبختانه یوه میاشت مخکې یا دوه میاشتې مخکې د موږ ټیم ازبکستان ته تللی و چې له هغه جنې د طلا مډال نقرې مډال خپل کړی دی د موږ ورزشکارانو. له هغه نه مخکې یو بیا ټیم تللی و چې 15 مډالې راوړي دي. د هغه د سږ کال لاسته راوړنې تقریبا 6 مډاله طلا د سږ کال لرو، تر سږ کال کالم نیمایي شوی دی. هغه چې موږ فضل د خدای په سطح د نړیواله باندې موږ توانایي لرو او د موږ لوبغاړي خالي لاس نه دی راغلی. ډېره زیاته مننه تقدیر صاحب محترم که په وروستۍ کې په دې باندې وغږیږو چې د فدراسیون له خوا نه تاسو د ځوانانو لپاره او یا د لوبغاړو لپاره تاسو څه پیغام ورکوئ؟ موږ پیغام دا ده چې دا لوبه موږ عنعنوي لوبه ده، یعنی مخکې دا ډېر سابقه لري په وطن د موږ کې. نو موږ پیغام ټولو هغه ځوانانو ته دا ده چې دوی د خپل انرژي وخت او توانایي دغسې مصرف نه کړي. د ورزش کې مصرف کړي چې دوی د ورزش له طریق وکولی شي نړیوالو سیالیو ته لاړ شي. ډېره زیاته مننه چې موږ ته وخت راکړو په دغه مصروف وخت کې له موږ سره مرکه وکړو، مرکې ته حاضر شوی. مننه تاسو. سلام علیکم، بخیر باشه. اسمم میرحمزه است، یکی از ورزشکاران کرش و ترینر کلب میرحمزه هستم. ډېره زیاته مننه. که دا راته ووایې تاسې د لوبغاړو روزنه څومره وخت کېږي دغه لوبغاړو ته تاسو روزنه ورکوئ؟ بخیر باشه.
من مدت 17-18 سال میشه که این ورزش پیش میبرم و فعلا تقریبا بگم 4 سال 5 سال میشه که من شاگرد تربیت میکنم و شاگردایم مسابقات داره که در تیم در خارج مسابقات میکنم. تاسو دغه سیالۍ لپاره دغه ټاکنیزو سیالۍ لپاره کوم خاص پلان یا استراتژی لرله؟ بله خب ما آمادگی خاصی داشتیم با شاگردان ما، زحمات زیادی کشیدن، تمرینات کردن، شبانه روز زیاد تمرین کردن و عرق ریختن و امروز آماده خاص هستن به خاطر مسابقه. که په دې باندې وغږیږو استاد محترم چې د افغان لوبغاړو تخنیکی کچه د نورو هیوادونو سره د دوی پرتله څنګه ده؟ خو مسابقه کدام چیز خاصی ندارن، فقط مشکل ما این همیشه که جای صحیح نداریم، باشگاه درست نداریم که جوانای ما تمرین کنند. دیگه از نگاه اقتصادی بگیم خیلی ضعیف هستند شاگردان و اگر یا باشگاه درست داشته باشن، اقتصادشون برابر باشن، بالاتر از خارج یا شاد باشن، یا مسابقاتی که در افغان ما که در مسابقات در خارج رفته با بغل پر برگشتن. په دغه سیالۍ کې دغه سامبو کوم سیالۍ چې دی یا کورش چې ورته ویل کیږي د افغان ځوانانو کوم ځانګړی مهارت یا قوت تاسو وینئ؟ خو مهارت‌های داره هست که از فنای بسیار بالاست، تکنیک‌های بالایی داریم، پهلوانای بسیار تو با همت و با جرأت داریم. خیلی فرقیت داره. هر افسوس که نداریم باشگاه تمرینات درست نداریم، باشگاه درست نداریم که ما درست تمرین کنیم. ته ټولو زیات ستونزې تاسو سره مخې زیات مشکلات چې تاسو تمریناتو کې هغه احساسوي تاسو سره مخې هغه کوم دي؟ خب ما مشکلات نداریم، مثلا در تمرینات ما تمرین ما میکنیم، فقط مشکل ما این میشه که یک باشگاه درست نداریم درست تمرین کنه بچه‌ها. دیگه هیچ مشکل ما نداریم، ما با تمرینات خود ادامه میدیم و ان شاء الله مسابقات که جوانای ما میته پهلوانای ما میته خارج ان شاء الله مطمئن هستم که با بغل پر به افغانستان برمیگردن. ډیره مننه استاد محترم. روزنګي څنګه کولای شي له لږو امکاناتو سره ښې پایلې ترلاسه کړي؟ یک ترینر وظیفه‌اش همیشه که پابند تمرینات خود باشه، متوجه شاگرد باشه، شاگردای خود درست تمرین بده، اکثرشان زحمت بکشه. میتونه اگر یک ترینر خوب باشه و فهمیده و سر شاگرد خود زحمت بکشه، مطمئن هستم که شاگردش نتیجه خوب میده. د راتلونکي لپاره تاسو تمې څه دي له خپلو لوبغاړو نه؟ تاسو له خپلو لوبغاړو نه څومره تمې لرئ؟ خب هر استاد باشه توقعش از شاگردش همیست که درست تمرین کنه، از کارهای بد مثلا بگم این روز بعضی از داروهای برآمد از کپ میگن و چرس و نسوار و پان و از این گپا باید خودداری کنه، پابند تمرین خود باشه، تمرین کنه و خواهشم همیست از تمام ورزشکاران است که باید تمرین درست کنن، از عمل خودداری کنن، یک راه راست را در نظر بگیرن و کوشش کنن زیاد تمرین کنن که تا مسابقه خوبتر بتن و افتخار برای افغانستان کسب کنن. ډیره زیاته مننه استاد میر حمزه چې را سره وغږېدلې او خبرې دې را سره وکړې. سلامت، تشکر، بخیر باشین، تشکر از همکاری شما، بخیر باشین. سلامت. سلام علیکم، خوب هستین؟ بخیر، خیریت است؟ بخیر باشین. نصرت الله سالک هستم، ترینر کلاب آریانا، یکی از جمله شاگردان استاد احمد یمای سمک، جنرال داور سه ستاره ملی و بین المللی. ډیره زیاته مننه استاد محترم. که په دې باندې راته وغږیږي چې تاسو دغه لوبغاړو روزنه څومره موده مخکې پیل کړې ده؟ جناب استاد خودم استاد احمد یمای سمک، جنرال داور ملی و بین المللی است که فعلا پسر کلانش استاد احمد سلیمان سمک است. از بسیار سالهای سابق از سال 2002 تا فعلا تمرین میتم. من خودم در حدود 4 سال میشه در کلاب آریانا کوته سنگی بچه‌ها تمرین میتم. ډیره زیاته مننه استاد محترم. که په دې باندې وغږیږو چې تاسو دغه سیالۍ لپاره کوم ځانګړی پلان لرئ، کوم ځانګړی استراتژی مو راوړې دلته؟ ما برنامه خود تقریبا 6 ماه پیش آمادگی خود گرفته بودیم. الحمدلله شکر چند وزنایی که ما داشتیم 60 و 66 ان شاء الله در ردیف در مدال طلا برابر شدن. الحمدلله شکر آمادگی 6 ماه داشتیم. ما د افغان لوبغاړو تخنیکی کچه د نورو هیوادونو سره څنګه پرتله کوي تاسو چې افغان لوبغاړي ډیر قوي دي کنه د خارجي هیوادونو لوبغاړي ډیر قوي دي؟ ورزشکارای افغانی از خارجی ها که بهتر است، چرا که ترینرهای صحیح دارن، ما هم امکانات داریم. صرف مشکلات این است که بچهای ما در خارج راه پیدا نمیکنن. کدام برنامه یا کدام مسابقه کوچه گرفته شود، ان شاء الله افغانی‌ها استعدادهای بسیار بالا دارن، بسیار زیاد.
په دغه سامبو سیالۍ کې یا کورش سیالۍ کې د افغان ځوانانو کوم ځانګړی مهارت تاسو لیدلی دی چې هغه د په نورو هیوادونو لوبغاړو کې نه وي داسې ځانګړی مهارت پکې وي؟ مهارت از این ورزشکارهای افغان خوبیش دیگه است که یا بسیار با فکر دقت کار میکنن، با بسیار فکر دقت کار میکنن، تکنیک و تکتیک یک جای عمل میکنن. از این خاطر بردشان همی است که تکنیک تکتیک یک جای میزنن. دیگه الحمدلله شکر افغانا بسیار خوب بازی میکنن، خصوصا در سامبو و کرش. تر ټولو زیات مشکلات چې تاسو سره مخ یې په دغه تمرین ورکولو کې په ټریننګ کې هغه ستونزې کومې دي چې په دغه سیالۍ کې تاسو وینئ چې هغه تاسو لپاره ډېرې لوی مشکلات وي؟ مشکلات ما از نگاه تمرین هیچ نداریم، الحمدلله شکر. نگاه داوری که بچه‌ها ما هم تمرین میتیم، هم به حساب داوری که استاد ما بیشتر یادآوری کرده، استاد سلیمان سمک، سیستم داوری و سیستم مبارزشون بسیار عالی است. مشکلات که است که این بچه‌ها راه پیدا نمیکنن در کشورهای خارجی، راه پیدا نمیکنه که نمی نخبه های کس برای مردم یک نمایش بدن که این افغانی ها میتونه که مقام اول بگیره. در پاریس که مسابقات که برگزار شد، مسابقات کرش زیر نام تاجیکستان، در اوج هم افغانی دوم شد که کشورهای خارجی ها. ډیره ښه ده استاد محترم. دغه روزونکي او استادان دوی څنګه کولی شي له لږو امکاناتو نه ډیره ګټه واخلي او ډیر کار وکړي په دغه لږ امکاناتو باندې؟ امکانات خب کم است، خب مگر که یا میخواین که چیز زیاد به دست بیارن، یک ورزشکار تربیت کردن است، آماده تمرینش به وقتش، خوراکش از هر نگاه این بچه را آماده میکنه. یا آماده میکنه و این مسابقه که برگزار شده، این مسابقه یک مسابقه 6 ماه برای ورزشکار ما روحیه میده. یعنی میفهم ما چیزی که در کلاب براشون میگیم که به این سیستم حرکت پرتو اینجا بیخی چشمدید میبینن. دیگه امکانات استادان نسبتا کمتر است، خب بازم الحمدلله شکر سعی تلاش کوشش زیاتر میکنن که این ورزش به پای خود استاد کنن. د خپلو لوبغاړو نه چې تاسو سره فی الحال هلته تمرین کوي، څومره تمې تاسو له هغو نه لرئ؟ توقع ما از این ورزشکارایی است که نمیشه هر کدام بچه‌ای که ما زحمت کشیده مقام اول دوم بگیره و در ضمن تیم ملی برگزار شده، تیم ملی مستقیم کشورهای خارجی هم برند مدال طلا را بگیرن. این توقع ما، چرا که ما زحمت زیاد میکشیم، توقع ما هم بیشتر است. استاد محترم، ستاسو غږ دمګړۍ همدا اوس د افغانستان په مختلفو ساحو کې ځوانان اوري، هغې ځوانانو ته ستاسې پیغام څه دی؟ هغوی څه وکړي؟ نظر ما یا پیام ما برای جوانایی است که ورزش کنن. ورزش که ضامن صحت و سلامتی است و رسول خدا صلی الله علیه و سلم هم علی کرم جور تشویق کرد که تو ورزش کو. این یک ورزش سنت است و این ورزش برای ما هم سنت پیغمبر اسلام صلی الله علیه و هم سنت علی کرم، هم سنت استاد ما برای ما مانده. و پیام ما برای هر کسی است که اگر خرد است، کلان است، هر سندک است، یک ورزش انتخاب کنه. پهلوانی هر ورزشی که باشه مدا ورزش باشه، بی ورزش او روز خود تیر نکنه، از ورزش هیچ خطایی نکنه. ډیره زیاته مننه استاد محترم چې وخت دې راکړ موږ سره وغږېدې. تشکر، سلامت باشی. ښه راغلاست درنو اورېدونکو. لکه څنګه چې وړاندې مې تاسو ته وویل چې د سامبو او کورش سیالۍ دلته ترسره کیږي. ټاکنیزې سیالۍ دي او دا د دریو طبقو یا د درې نسلونو چې د تنکیو ځوانانو او پاخه عمر لرونکو ترمنځ په مختلفو وزنونو کې دغه سیالۍ ترسره کیږي. نو په همدې پار مو د دې سیالۍ له ځینو لوبغاړو او نندارچیانو سره خبرې کړې دي. راځئ په ګډه سره دغه خبرې اورو، تر پایه را سره واورئ. سلام علیکم، خوب هستین؟ بخیر. ډیره زیاته مننه وروره. که اول ځان معرفي کړي چې نوم دې څه شی دی او همدارنګه له کوم کلب سره یې د کوم ځای نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اسم ما احمد بلال است، از کلب آریانای مرکزی بخش کابل هستیم. ما شاگرد استاد یمای سمک. ما در مسابقات جام به نام مبارزه علیه مواد مخدر که برگزار شده به حیث یک کرشکار وزن 81 کیلو در اینجا شرکت کردیم. ډیره مننه وروره. که دا راته ووایې چې څومره وخت کیږي چې خپله تمرین کوي او دغه سیالۍ ته ځان برابر کړی دی، څومره وخت یې درنه نیولی؟ در جمله که اگر ما بگویم حدود 5 سال است که ما تمرین میکنیم و به این مسابقات تقریبا 6 ماه آمادگی گرفتیم. مننه. که په دې باندې وغږېږي وروره، هغه وخت چې تا ورزش نه کولو او اوس چې ورزش کوي، په تا کې څومره تغییر راغلی دی؟ بسیار زیاد تغییرات آمده. او زمان مثلا
ورزش که میکنی اول خب به صحت و سلامتی خیلی مفاد داره. مثلا تکلیف شکر، چربی خون، اضافه وزن، این چیزا همه نمی داشته باشی و ورزش که میکنی اخلاق ورزشی پیدا میکنی، دیدت مثبت میشه، حتی در بخش در اجتماعی میشی، از گوشه‌گیری بخی میبرایی. مثلا میایی در اجتماع با استاد کلاب، با امتیمیا معرفت حاصل میکنی، بسیار مفادهای زیاد داره. خب اول مهمترین چیزش سلامتی است که به خاطر سلامتی همگی ورزش میکنه. زموږ د رادیو طریقه به ډیر ځوانان به تاسو اوري، تاسو ته به غوږی هغه ځوانان چې هم دا اوس تاسو غږ اوري، هغه ته تاسو پیغام څه دی که په اخر کې خپل پیغام ورته وړاندې کړئ؟ پیام من به تمام جوانان و نوجوانان افغانستانی است که تا میتونن باید در 24 ساعت 1 ساعت الا 2 ساعت هر تمرینی که باشه هیچ مشکل نداره، چی تمرین های رزمی باشه، چی تیمی مثل فوتبال باشه، کرکت باشه، هم یا جودو، کورش، سامبو، کشتی رستمی، هر بخش که باشه مشکل نداره. در 24 ساعت 1 ساعت الا 2 ساعت تمرین کنن به صحت سلامتیشون بسیار زیاد مفاد داره که تا میتونن که آینده روشن داشته باشن و با تمام حتی درس که میخوانن که اگه در پلیس تمرین کنن، مثلا ورزش کنن، ذهنشون بهتر میشه، او را جذب خوبتر میتونن، در آینده نتیجه بهتر می داشته باشن. و یکی امروز که از ما عنوان جام ماست که مبارزه علیه مواد مخدر، یعنی یک وقت که ورزش میکنی از مواد مخدر دور میشی. یکی از آفتهای بسیار بزرگ تمام جهانی شده این مواد مخدر و این ورزش است که ضد از اوست، یعنی نمیماند که با مواد مخدر رو بیاری. سلامت باشین. وروسته لږ د مرکې نه وتلې یو پوښتنه درنه کوم، اخري به وي، څو فیصده باور یې چې نن به دغه سیالۍ ته ګټې؟ انشالله تمرینات زیاد انجام دادیم و انشالله 100% انشالله نتیجه میگیریم انشالله. ستا د بریا په هیله. سلامت باشین. سلام ستړي مه شئ، په خیر راغلی. وعلیکم سلام. ډیره مننه تاسو نه چې دغه راغلي، زموږ پوښتنه مو وکړه. موږ په نن فدراسیون کې د سامبو کراش مسابقې دي چې په دې کې ډیر ورزشکاران ثبت نام کړی دی او دا مسابقې چې دي د ځوانانو لپاره په اشتراک ګذاشت شوي دي چې وکولی شي مثلا دلته مسابقه وکړي او بیا په خارج کې مثلا په توشه کې مسابقه وکړي. اورېدونکي به په دې تمه وي چې دغه ګلالی ځوان چې غږېږي د ده نوم څه دی او له کوم کلب سره تړاو لري، که په دې اړه باندې لږ معلومات ورکړي. زما نوم چې دی ارشاد یو بازیکنان د سامبو کراش یم او زما استاد چې دی احمد یما سمک دی چې د فدراسیون بین المللي کراش سامبو دی و هم چنان په آسیا کې هم د بین المللي داوري کې. نو زمون کلب چې د مرکزی چشتی ده، نو په 4 کاله کې زه دغه رشته تمرین کوم په دې رشته کې او ان شاء الله آماده یم کولای شم چې قهرماني ترلاسه کړم. فکر کوم تر اوسه به د نړیوالې سیالۍ نه وي کړي، څومره کورنۍ سیالۍ دې کړي دي او هغې کې دې ګټلې څومره دي؟ فی الحال ما په دغه رشته کې 3 مسابقې کړي دي چې په 3 مسابقو کې مې یوه بایللې ده او 2 مې ګټلې مې دي په دې رشته کې. ډیره مننه. که ستا دغه غږ همدا اوس زموږ د راډیو له لارې نور ځوانان به موري، هغو ځوانانو ته به ستا پیغام څه وي چې هغوی څه وکړي؟ زما ځوانانو ته دا پیغام دی چې مثلا کوم ځوانان چې مثلا تمرین نه کوي، مواد مخدر استفاده کوي، دا د کنارو څنګ ته پرېږدي، دا کار د مه کوي ځکه عمل یو شی دی چې ځوان ډېر خفه وي او ژوند ورته خرابوي. نو زما ځوانانو ته دغه پیغام دی چې خپل ورزش وکړئ، درس ووایئ تر څو کولی شو موږ خپل د هیواد چې ده یو ځای کې نوم یې جوړ کړي، افتخارات په خپل کشور ته کسب کړو. څومره باوري نن سیالۍ ته څومره آماده یې او فیصدي څومره دی د ګټلو چې ته به نن څو فیصده امکان لري ته به سیالۍ وګټې؟ انشاءالله زه خو 100% آماده یم ځکه چې زه مخکې هم تجربه لرم، دغه څو ورته ما مسابقه کړې ده، نو انشاءالله کولی شم چې خپل قهرماني ترلاسه کړم. ستا د بریا په هیله. مننه. خیر. ډېره زیاته مننه چې تر دم ګړۍ را سره وئ او دغه خپرونه مو له پیل نه تر دې ځایه واورېدله. دا به د دې اونۍ د ورزش خپرونه چې ما محمد شریف همت د خپلو همکارانو په ملتیا تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا او بلې خپرونې چې تاسو ته حاضرېږم ما ته اجازه راکوئ. د الله په امان. ورزش، شور، هیجان و رقابت له ملي ډګرونو تر نړیوالو سیالیو، اخبار، مصاحبه با نخبگان ورزش، مطالب آموزنده و علمی. دا ټول د حریت رادیو له ورزش خپرونې څخه. دغه خپرونه هر چهارشنبه د سهار په 8:30 بجو
او تکرار یې جمعه ماسپښین په 2:30 بجو له حریت رادیو مه هېروئ.